بسم الله الرحمن الرحیم. عارف وزیر وروسته د سختو ټپونو شهید شو. په عارف وزیر برید چا او څنګه کړی و په دې ویډیو کې به تاسو ته روښانه کړو. که زما چینل ته نوي راغلي یاست نو سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د زنګ تڼۍ هم کېکاږئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مخکښ غړي عارف وزیر چې د اعلی وزیر د تره زوی دی د پاکستان له پلوه طالبانو برید کړی چې پاکستاني استخبارات یې ګوډ طالبان بولي. عارف وزیر په برید کې سخت ټپي شوی و. اعلی وزیر په یو واتساپ پیغام کې د برید پخلی کړی او ویلي دي چې پاکستان په هر روژه کې دا ډول بریدونه کوي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ به روان وي. د پاکستاني ملیشو یعنی ګوډ طالبان له اړخه تر اوسه کوم غبرګون نه دی راڅرګند شوی. البته تر دې وړاندې پاکستاني استخباراتو پر عارف وزیر باندې تور پورې کړی و چې د پاکستان دښمنۍ ته یې ملا تړلی او په لویه کې د پاکستان ریاست نه مني. تر دې وړاندې هم اټکل دا و چې پر عارف وزیر به برید کیږي خو هغه ته د پی ټی ایم مشرانو د احتیاط کولو هم ویلي وو. خو نوموړی په دې عقیده و چې د پښتون ژغورنې په لار کې مرګ ته تیار دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مشرې وړانګې لوڼۍ ویل چې دا برید د ګوډ طالبانو یعنی ښه طالبانو له لورې شوی دی. ګوډ طالبان هغه ډله ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ملیشو دنده لري او په مکمل ډول یې د پاکستان استخبارات اکمال او استعمال کوي. پر عارف وزیر دغه برید په پښتونخوا، افغانستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د پښتنو سخت غبرګونونه راپارولي دي. که څه هم تر دمګړۍ لا د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د کوم ګام اخیستلو په تړاو اعلان نه دی شوی خو په لویه کې ښایي دا ځل پښتانه پاکستاني پوځ ته د دغه شهادت په تړاو کوټلی غبرګون وښیي.